ناظره ته لاړ شه نظیر پسې هغه راوغواړه زه لاړم دیرې ته لږ زر لاړ شه او زر راشه په دواړو سترګو باداره په دواړو سترګو باداره په دواړو سترګو باداره دغه ته لاړم افغانستان زمونږ ګران هېواد دی افغانستان زمونږ ګران هېواد دی والکه خلیفه څه خبره ده لکه چې بیا مې زوی پیدا شو نه باداره ستاسو په کورنۍ کې چې همیشه زوی پیدا شوی ما ډول غږولی دا واره د نجلۍ په خاطر یې غږوم ستاسو په کور کې نجلۍ پیدا شوی مبارک شه مشر باداره مبارک شه ستاسو ورېره پیدا شو راشه چې ډېره نه ده خلیفه دا ډول ته ښه په زور زور وغږوه چې خوشحالي یو په دوه شي والا د نجلۍ د خاطره دونه خوشحالي زما وروره کوم کور کې چې نجلۍ پیدا شي نو هغه کور کې څلوېښت ورځې د خدای رحمت ورېږي دا زه نه وایم دا یو کتابي خبره ده وروره والا دا رحمت د خدای بیا په تا مبارک وروره زه پوه نه شم دې کې د پوهېدلو څه خبره ده خپل انګورې جوړه کړه کشري زوی ته د خدای نیک مبارک کړي واه تر دې نه خوشحالي ماته زیاته نشته خلیفه دا ډول د په زور زور وغږوه چې خوشحالي نور هم زیاته شي خلیفه دا ډول پرېږده لالا داسې وکړه په دې هلکانو خو ټول نومونه تا کېښود په دې نجلۍ هم ته نوم کېږده بیا دې ډول غږوه بادارانو مبارکم شه مبارک بادارانو مبارک شریف جانه مبارک شه سلګۍ وږي راشه زویه دا دې واخله لورې زم فټي ته ځم زویه راځه
تو چې خوله چلیږي ستا نوم به پې یادېږي ستا نوم چې پې یاد نه شي خدای دې ژبه واخلي مانا زما افغانستانه ستا نوم چې پې یاد نه شي خدای دې ژبه واخلي مانا زما افغانستانه وای څوک چې د یاره کلي ته لاړ شي نو چې بې دیدنه راځي راځي نو مړ دې شي نه جانان زیره او مې در باندې پلار مې رضا چې اوس مې تا که تا ته درکوینه جانان زیره مې در باندې کار مې رضا چې اوس مې تا ته درکوینه لالا نن یو څه لنډې زیاتې کړې نه دي ګوره روکی که تا سره خبرې کوم کار وروسته پاتې کېږي او که غواړې چې کار مخکې لاړ شي نو خوښه دې چې لنډۍ وایې او که غزل نه لالا نن د پخوا نه یو څه زیاتې لنډې وایې نه پوهېږم چې څه خبره ده کلي په کلي د دیدن غواړم خیرونه زما جانانه ملنګي ده زما جانانه ملنګي ده اشما جانه زه نن ډېر وږی یم او که وراره د ډوډۍ ناوخته کړه لالا ډوډۍ ورسېده او د وراره سره دادا هم راغی زامنو راځئ ډوډۍ وخورئ لالا زویه نن ډېره ناوخته کړه نه پوهېږم چې د کور والا خلکو دا سزا موږ ته راکړه او که دادا په غوسه لاره نه دادا په کار دی نه بل څوک د غرمې ډوډۍ خلک په داسې وخت کې خوري چې وروسته یې لمونځ هم ادا کړي او په کار هم پیل وکړي دا نن څه خبره ده سلام علیکم ورور هم را باندې اعتراض شي او زوی هم راته نصیحتونه کوي وعلیکم توړۍ زو په خیر سړی مه شې سړی مه شې آخر مسئله ده چا ده نه دادا آخر وراره ده چا ده ولې که دا زه درته ګیا ښکارم ښځې دا ډوډۍ په موږ خورې او که نه یا سړیه ډوډۍ د تاسو تیاروم که نه خو زر شه که نه مورې لږ تادي وکړه چې زه ډېر وږی شوی یم ښه قربان دې شم سلګۍ لورې دا ټیکرې واخله او دا منګي هم واخله او دا بمبېنې یخې اوبه راوړه چې ورور ته یې ډوډۍ تیاره کړه ښه مور جان ښه زر راځه ګورئ
کور کارونه خو اسانه دي دا اوبه وړل ډېر مشکل دي د کور کارونه خو د دې نه ډېر ګران دي هسې ځان ته پلمه مه جوړوه ولې خوشحاله نه یې چې یو شېبه ما سره ولاړه اوسې اشمته هلته میرونه په کور کې دي مړه به مې کېږي ولې د ورونه ګډ کېږي چې په تا په کار شي نه نه ورونه مې لکه تا غوندې ما پسې لیوني دي خیر کله کله د خوا ته ځم کله کله مې خوا ته راځم
لاړه شي نو څه خبره شي د بمبې جنراتور خراب و نه البته منګی به د بمبې نه په لپو را ډکول نه که په لپه یې ډکړی هم دومره وخت یې نه نیوه نور د کور څخه بیرون ونه وځې دا زما لومړی او آخري اختار دی سلګۍ لورې منګې ماته راکړه او ورشه ډوډۍ راوړه زامنو دا یوه خور دی ده په مزه په کلاره چېرته په مینه خبره وکړئ اخلا اوس د دې خبرې ځواب ورکړه دې ته د چا پلار هم جواب نشي ورکولی خود نو د چا پلار چې ماته جواب نشي راکوي نو زامن به ماته جواب راکړي بس مورې ته په خپل ځای ښه ښکارې کوښښ وکړه چې په دې خبرو کې مداخله ونه کړې دا زموږ د ورونو فیصله ده خدای خیر اخر د لور د لاسه راته زامن مخکې ودرېده بس بس نور خبر ته ضرورت نشته دا پنجه بوکس دانه په څو ده او دا چاړه دانه په څو ده ولې زه داسې خرڅولو ونه ښکارم قربان دې سم چاړه د اخوا کا ته یې څوک زه بدماش یم بدماش شوکې کوم شوکې وباسه څومره لرې وباسه 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 خدایا په غلبانه واوښتم ودرېږه ښه قربان سپېره ورشه ودرېږه چې دا پټکرونه پاتې نه شي کاکا جان ښار ته څوک ځي ولې بابا جانه د ښار څخه څه مقصد نه هسې پوښتنه مې وکړه نه وراره ښار کې څه کوم کور او روزګار مې کلي کې دی ښار مې نه خوښېږي وی پلاره د کاکا مې ښار نه خوښېږي زویا نن د ښار ډېره توده توده پوښتنه کوي هسې پلاره د ماما خواته مې تللم څه پروا کوي کرور مې کلي ته راوغواړي دلته به مې د ورسره خوشحاله وي زویا همدلته یې راوغواړه چې انګورو لمسه مې دواړه خوشحاله شي سمه ده پلار سبا چې د کلي لومړی موټر ته حواله پسې ور ولېږم سلام ولې وانه چو تاسو ماته سلام اچولو وخت رانه خیر نو اکې یاد دی چې باندې کې دي څه لکه انسانیت ښه دی ته مونږ ته انسانیت ښه لوبرانو به څوک حساب کړي شيل شيء
شاینیم خدا څوک دی بادار ډېر یو خوږه خبره مې په خوله کې ده او غوښتل مې چې درته ووایم ناظره ته همیش زیاتې خبرې کوي دا نن کومه خبره ده چې هغه ډېره خوږه ده او رښتیا بله خبره ته دا زړېږي ولې نه همداسې چې زه ګورم ځوان یې او ځوان یې او ځوان یې موږ خو لاړو سپین ږیري شو او په تا هېڅ بلا نه لګېږي دې کې حتمن کوم خبره ده ناظره باداره تا د ځوانۍ او د زړېدو خبره دې وکړه د بوټانو رنګ خو دې لیدلی و اوس خو د ویښتانو رنګ هم وتلی بیا نن سهار ما ځان فیشن کړی او یو خو قواره هم چندان قواره نه ده او بیا باداره ناظر د چا یم ښه ناظره دا خوږه خبره ده کومه خبره وه هغه راته ووایه که نه زموږ د ټول مشر بادار ته ګوري او هغه یې خوري او ته هم پکې راکړې هېڅ پروا یې نه ساتې که یې څه ګرد و که نه ناظره زه چې د ورځې په ټنونو تیږې خرڅوم او پردي هېوادونو ته ځي ما نه چا پوښتنه وکړه چې زه د مشر ورور نه د ځمکو پوښتنه وکړم ناظره زمونږ او د تره ترمنځ نزاکت مه پیدا کوه قربان دې شم باداره زه ستاسو په منځ کې نزاکت نه پیدا کوم او ګوره باداره بخت خو ستا لوړ چې د بل هېواد خلک راغی غر د حکومتو قرارداد یې له تا سره وکړه ناظره دا خبرې پرېږده خرڅوي پټان اخلي په فوټ سم خپل لمنه به په خپل سر راړو باداره ته د خپل د باغ ګټه وګل ته مه بخه د هغې دوه زمون دي ستا مال د خدای اووه زمون دي همدغسې چې کورونه هم جلا کړه همدغسې ځمکې هم جلا کړې چا ته په اجاره ورکوي او بیا یې ورور ته دې ورکوي او که کوم غریب مسکین ته یې ورکوي باداره دا یوه خبره مې واوره د ناروغ په بړستن کې روح پښې نه غځوي ناظره لاړ شه ورور ته مې وویل چې بېګا کور ته راشي دغه د لارم بادار په دواړه سترګو خیر راغلی لالا څنګه صحت ته څنګه لالا زحمت مې په دې درکړم ما چې دا د ځمکې مسله سره لاس خو به دې بند نه وي که لاس دې بند وي چې دا سر در نه قربان نه لالا د لاس بندېدلو خبره نه ده او سر د خدای راته ډېر عمر پورې ژوندی لري خبره دا ده چې په ژوند اعتبار نشته او نه غواړم چې سبا د خپل اولادونو ته جنجال پرېږدم نو زړه مې داسې دی چې دا د ځمکې مسله سره خلاص کړم درسته ده وروره زمونږ خو دوه ټوټې مځکه ده د ویالې نه اخوا او دوی خوا پوچه به واچوو چې کومه تا ته ورسېده هغه ستا چې کومه ما ته ورسېده هغه زما سمه ده لالا چې خبره داسې ده سبا به ناظر در ولېږو پچه به سره واچوئ او ځمکې به ناظر ته تسلیم کړي ډېره ښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام کینې تاسو السلام علیکم وعلیکم سلام ورنداره څنګه مې شي خدای دې وبخښي لالا زه خبر شویم چې ته مړې شوې نو ستا پوښتنې ته راغلم جنتونه دې نصیب شه لږ نه ټوخېدم حبیبیان راته دوايي راوړه اوس شکر ښه یم مشر لیور ضرور د پلار حیثیت لري او ستا خو په موږ ډېر حق دی ښه ده لالا زه بس کور ته لاړه شم سلګۍ مې یوازې ده او سامان مې هم کور کې نو دکترم ښځې درسو چې وانسکې ته ناشې دی کېنه چای وڅښه ډېر به ناوخته شي که نه ادې جانې چې اوس که زه به هم درسره بیا راشو هسې ما ته لږ ورسره
دغه دی راغلم. غیر دستانه زما په دې دنیا کې نور څوک دي چې د هغه انتظار وکړم؟ اخ څومره ښایسته ورځ، نه د ورونه شته نه د پلار او مور دې منکر ده. چیرونه مې نشته، د کلي خلک خو شته که نه؟ د کلي خلک نو تا سره څه کار لري؟ نن مې زړه غواړي چې په دې ټول کلي کې دې خپل سر وګرځوي. دومره قدرمن یم؟ اخ دا زما د زړه نه پوښتنه وکړه. مه کوه ګوره، ګینې یو ورځ به مې د سر نه لاندې خپو ته راګوزاره کړي. هغه به د قیامت ورځ وي. جانا توړېزو نن مې دا سر ډېر درد کوي. توړېزو ته د کار نه خلاص شه، خالي لږ چای راولېږه. چای به دی نیم جان په لاس درته راولېږمه. واخله بچه دا دې تره ته ویسه، هغوی غوښته وو. راشه که نه زوی خو دې ملاړ. پلاره ترې اوسم که خوږ خوږ یې ویسه ځه. پلاره ګوړه اوسم که بوره هلکه ګوړه ویسه. پلاره ته څه وخت پټي ته ځې؟ زوی راوړه دا چاینکې پیالې، زه همدا اوس پټي ته ځم. ته کښېنه بچیه کور کې، چای به زه ویسم. نه پلاره زه هم در سره چای وړم. اوفو ځه چې ځو. لالا ستا خو په سر درد و، څنګه زر بېرته رالې؟ وراره دې داسې ګولۍ راکړه چې سردرد مردرد ورک شو. ځئ چای وچښئ. حشمته دا غلا ده، یو ورځ به زموږ دا غلا ضرور رسوا شي. سلګۍ زه یم په ویلو په کور کې شرمېږم، پرېږده چې رسوا شو، هغه دواړه ورونه خپلو منځونو کې جوړېږي. دا ټول جنجال ته ماته جوړې. زه خو ژوندی یم. باداره نن مې په خوله کې ډېره خرابه خبره ده، زړه مې وایي چې درته یې ووایم. ناظره تا خو کله خرابه خبره نه ده کړې، دا نن څنګه؟ یا د دخلې وار غلط شوی؟ باداره نن مې د مشر بادار زوی زه باداره نه وایم. ولې نه یې ویې؟ غاړه دې ماته ده، ویه که نه؟ د مشر بادار زوی اشرف سلګۍ بي بي سره مې ولیدل، هغه شی ماته ښه نه ښکاري. هو باداره. ناظره خوله دې په واک کې ساته. باداره خدای دې هسې که دا خبره زه درته دروغ وایم. ناظره په رښتیا سره چې د جنۍ لیدل د واده نه مخکې دا ډېر د شرم خبره ده، خو خدای دې خیر پېښ کړي. ته لاړ شه هلکانو ته ووایه چې لاړ شي حشمت ښه صحیح پوه کړي. باداره په دواړه سترګو ځه. ورځئ پې.
دروغ نه ګورم اخر ما څه ګناه کړې د کاکا مې جنګ دی هلا بیب جانه زویه منډه که راځئ کاکا جانه ښه کار دی ونه کړ چې یو ځل بیړه د خپل زامن وهلي وای نو بیا به زه نه وم مایوسه شوی هېڅ خبره نشته راځئ والکه څه خبره وه لالا ولاکه زه هم پوه شوی زه خیر د مشرو کاکا وزئ ځو ولې خبر څه ده ما خو تاسې ویلي که نه چې په کور کې به راته جنجال جوړ کړي خو دا زما نه منله څه پېښ شوي ژر راته حاله وایه اشمته ما ته چې هر څه پېښ شوي دي زه تا نور نشم لیدلی
زستاز عاشقی کوما قسم پر رب د یار تا سره یارې کوما قسم پر رب د یار تا سره یارې کوما قسم پر رب د یار تا سره یارې کوما قسم پر رب د یار تا سره یارې کوما قسم پر رب د یار تا سره یارې کوما قسم پر رب د یار تا سره یارې کوما مالداره نن سبا ورورې نه ده پاتې همدغه ځمکې چې جلا شو شخړې شروع شو باداره ورور به وروري نه دی ټول ستا جایداد ته سترګې پټې کړې دي زه هم همدا فکر کوم چې مخکې دا شخړې ولې نه کېدلې د ځمکې د جدا کېدلو سره سم شخړې شروع شوې السلام علیکم باداره وعلیکم خلیفه بخیر راغلی بخیر کېنه باداره مخکې وروړي نه چې ستا ګیره کله کوم زما یو عرض واوره ستاسو کلي کې یو بدماش دی هره ورځ مې تنګوي او زما د جیب نه پیسې اخلي کلي کې بدماش او هلکه دا څه وایي دا چېرته کوم دې لاره کې راته ناست وایه لکه ته راځه دا وګوره مله سره کوم سړی دی موږ په کلي کې دی بدماشي ځه چې ځو ته راځه هغه دی هماغه بدماش خوار مه کوې ته پوزه ولګوې بدماش ته چټکار څه وایې راځه نه نه د دې زور ما لیدلی ته پوه شو دا بدماش هلکه مه ډارېږه دا پوزه څه کوي سلاکوټ جوړ کړی ستا غوندې ځوانان سم وو څه کوې وروره که قمندانه دې په کار پوجوي سره ما ولې وې وروره موږ هم دښمنداره خلک درګه نو وهې مې ولې هر یو دې په کار یې واله غم واله خیر دی بله زه بیړه به دې نه وایم راکړه دا بله پوښتنه شوشا دې زموږ ورانه کړه ځه لکه زیره ده دا څنګه پاتې شو دې ته لاس راوړی شو اخر زم څوک یم باداره دې پرې هغې ته غوږ باندې لاړم السلام علیکم وعلیکم السلام زوی جانه بخیر راغلی کېنه زوی جانه چا ډوډۍ نه خوړلې ده نه کنه نه مې چا څکلی نه مې ډوډۍ خوړلې قربان دې شم دا د زه ته تیاروم ښه علي اول کې لږ اوبه راباندې وڅښې ډېرې اوبه سلګۍ یشمت ته اوبه راوړه هوا زه نه وږی یم نه تږی زه صرف ستا د ځان په خاطر راغلی چې یو ورځ ونه ګورم لکه هر څه چې رانه ورکي زه لاړ شه اوس به مې ورونه وویني نو بیا به ښه نه که د بیرون وینم یا په کور کې هر ساعت همدا وایي چې ورونه به مې راشي ورونه به مې راشي پرېږده چې دنده ورونه ستا په سر مارال کې د خدای په خاطر دا خبره بیا ونه کې زه پوهېږم چې په ما هم خفه کېږې او د ورونو نه هم وېرېږې خو نن فکر مه کوه ذموار شته ذموار څوک دی مور دی خو اخي همیش دا کارونه سنبالوي جانا بیرون سلګي سره نږدېوالی مه کوه خدای نخواسته سبا ته له بل څه جوړ شي نو څه به یې کړم دا یې د تره کور دی کله کله راځه السلام علیکم وعلیکم بخیر علي څنګه جوړ خیر او خیرت دی دا راته ووایه چې
مړې کوم درته کا وې ډار نه 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 مرګ خبره پرېږده وې ډار کا بیا ته ترېنه خلاص یې ځه تا بلام خلاص دی وزویا څه خبره ده په تمانچه څه کې بیرون مې او چا سره لانجه وکړ ورځم چې جواب یې ورکړم کوچنی باداره هسې به ځان په عذاب کې عکس غوښته چې تا مړ کړي خو خدای ته یې بچ کړی کشره باداره کښېنه نور هېڅ خبره نشته خبره ټول همدغه ده باداره دا د دې ورور نه وای چا اوس غواړي چې زما دا کوچني کوچني باداران یو یو د صحنې څخه وباسي او میدان ځان ته خالي کړي ما درته نه ویله چې دومره باقي کار نه دی بس بس ناظره زه به د دیدو سره وګورم د دې ټولو دپاره یو زه کافي یم پوه شوې زه به د دیدو سره وګورم نه نه باداره ته ځان مه پازوه یو متل دی چې وایي غریب چې وژنې په ژمي کې ترې بړستن واخله سا یې په خپله وځي ناظره د خبرې په مطلب دې پوه نه شوم باداره زه به دې پوه کوم وخت دې رانږدې که مال د خدای زما اورونه دي او کاغذ ستا په خوا کې ولیدم تر کوره پورې به مې ژوندی پرېنږدي اشمته ته تګ راتګ بند کا او که ډېر وارخطا یې که نه نو کاکا جان ته ولې د واده نه وې پلار مې پرېکړه کړې فصل واخلو واده به تیار کړو او د جمعې په ورځ پلار ورور مې د واده نیټې ټاکلو په خاطر راځي ته مه وارخطا کېږه اشمته زه به نن کور ته لاړه شم ناوخته شو او زه به تا ته د جمعې په ورځ او په دې وخت تا ته جنې ولې وایي د دې جنې سترګې ته وایستلو دي ولې څه خبره ده چې سترګې دې ویستلو ده ما پوه که آخر خبره څه ده زامنو ته هیڅ کلم زه واک نه ورکوم پلار جانه مونږ ویل چې یوازې مور د دې طرفداري کوي خو ته هم د دې طرفداري کوې پلار
که ته داسې وکړې نو د ده امکان شته چې ته موږ وروڼه په سرو وینو ولمبوې. زامنو تاسو د شمشیر خان زامن هستئ خو هغه هم زما لور دی. خدای دې خیر پېښ کړي. انشاءالله چې دې خبرو ته به هېڅ ضرورت نه پېښېږي. ځئ بچانو ځئ ځئ. وراره جانه په دې کور کې خو یوازینی زما مرسته یې. ته چې زما مشکل حل نه کړې نور به یې څوک حل کړي. توړی زویه ما ته ووایه دا خو ماشوم دی. نه توړی زوی دا ستا د وس کار نه دی. کاکا جانه داسې کوم مشکل دی چې حل یې زما په لاس کې دی؟ بېګا ته دادا ته ووایه چې ما ته د واده غم وکړي. نه کاکا د مشرانو په مخ کې دا خبره ډېر جرأت غواړي. ولې وراره جانه ته خو نامقا ډېر باجرته یې. دا خو ده خو د دادا په مخ کې نه. باداره د ورور په وړو کې د ښه ډېره شګه ده. څومره چې پوهېږم هماغونه شګه ده. خو کله چې مې بېبي واده کړه حقه ناحقه به یې وهي تر څو د دې لارې نه ستا چیرته ترلاسه کړي. که چېرې ته ورته انکار وکړې نو برنګارم تهمتونه به یې درته لري. باداره اولاد ډېر بد شی ده. بیا به د زړه ورته کړېږي. که ورته غاړه ږدې نو د ورور به دې رسۍ ستا به غاړه او که پروا یې نه ساتې نو هلته به د اولاد کړېږي. ناظره دا خبره خو د کاڼه کرښه وکړه خو باداره که زما منې سوچ ورته انکار وکړه. یاره باداره په یو شتمنه کورنۍ کې ورکړه. باداره زما د ورور یو بادار دی. بې حسابه موټرونه لري بې حسابه سرایونه لري. نغدې پیسې او دوکانونه یې خو لا پرېږده. که د خوښه یې چې بلنه ورته زه ورکړم. ناظره زه د ځان سره ښه سوچ وکړم بیا به خبرې وکړو. خدای دې خیر کړي. دادا زه تا نه یو څه غواړم خو که ټینګه واده راسره کوې. ووایه زویه څه غواړې؟ پلار به دې تر سبا مازدیګره پورې درته حاضر کړي. زړه مې هم بیا نوي کالي غواړي. نه زه چې هر څه غواړم نو د دادا نه به یې غواړم. خو شرط به دا وي چې دادا قول راکړي. پس له ډېرې مودې نه چې ته مانه څه غواړې دادا دې حاضر دی. ووایه زویه څه غواړې دا دی قول. دادا کاکا ته مې واده وکړه هغه هم ډېر ژر. زویا دا خبره ته کوې او که بل څوک؟ او لالا ته یې په ماړه یې زه خو خبر هم نه یم. زه زویا اوس چې دادا قول درکړی دی سر له سبا به دا خبره معلومه کړو. پلاره د کاکا په واده کې مې سره سرود راولې. زویا واده خو په سر د سرود ښه ښکاري. دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟ بیا مې د کاکا په واده کې څومره یو سندره وویل. زویا یاره لس سندرې خو ووایې لس. ته به راله سندرې وایې او زه به درته اتڼ چوم.
نن داسې بې تفاوته یم آخر ولې خانور څنګه ښه خوایا څنګه راغلی لکه چې بخښنې او معذرت ته راغلی وروره د څه شي بخښنه وغواړم خدای دې خیر راپېښ کړي زه راغلی یم چې خپل حیا خوندي کړم د څه شي حیا خوندي کړي د حشمت الله واده ترسره کوم او د واده نیټه وټاکم اگر چې د کورنۍ ټولې موضوعګانې ستا په غیاب کې ما فیصله کړې خو دا د واده موضوع ده او ته د جینۍ پلار یې ځکه تا نه پوښتنه کوم کوم واده د چا واده ما اوسه پورې خپل لور نه ده درکړې نو دا د واده خبره ده کومه شو وروره دا فیصله د کوچنیوالي څخه د سربراز ناظر او د کلي خلیفه په موخه شوی ته دې نه انکار نشې کولی وروره د څه شي فیصله تا به خوب لیدلي اوس چې درته چای راوړو په دې چاینکو پیالې به هم دعوه کې کاکا جانا دا چینک پیالې نه دي چې هر وخت اور سړی ترې استفاده وکړي دا ملک د پښتو دی دلته یو ځل چې فیصله وشوه بیا د مرګ تر ورځې پورې نشي بدلېدلی او که څوک د بدلېدو کوشش وکړي نو انجام به یې ورته ښه نه وي ته اوس ما ته اختار راکې که ته په خپله خبره باندې ټینګار وکړې تر ما به بد سړی هېڅوک نه وي دا چې ځو لاوره ورشه زوی مور دې راوله یا سړیا تا راسته وکړو تا دې خو ونه کړو چې تا هغې ته انکار وکړو دا خو د هغې حق و مورې راځه چې ځو بس ښځې نور به ته خبرې نه کې قرار کښېنه زه پوهېږم او زما کار سړیا دا کار به ګور هغې نه یې کړی زما مخکې کلی وطن خان دی او بېرته په خپلو سترګو لیدلی هم نه دی وښځې دیدو دا کار کړی دی زما زوی په پردیو خلکو والی دی او دا د بې غیرتانو کار دی زه د داسې خلکو سره نه وروري کوم او نه خپلوي کوم چې هر څونه راته ووایې نه یې منم وناظره څه وایې قربان لاړ شه حاجي نعیم ته ووایه چې په څلېرې ساعتو کې د واده بندوبست وکړي دغه د لاړم باداره دغه د لاړم په دواړو سترګو یم چې تا به یې ربما تا چې انکار وکړو چې محبت کوو تا چې انکار وکړو چې محبت کوو ورڅه په مخه دې یوه ګیله مې په خوله راغله خو ویلی نشم بې وفا اشنا ته سم په سم کتلی نشم بې وفا اشنا ته سم په سم کتلی نشم چې رنګ په تهمتونو باندې وما کلی په کلی کور په کور ګرځېدمه تا بدن ته لټومه و زما بې اوس راپسې جاري یو که خاندلې بلې شومه چې جانانه به جانانه زیره مې
भले शुमार। तेरे मेरे नैन मिले तो इसको मिल गया मौका, तेरे मेरे नैन मिले तो इसको मिल गया मौका। क्या करते क्या कर सकते थे, दिल भी ले गया धोखा। तेरे कसम तेरे कसम हम पकड़े गए, हथकड़ियों में झगड़े गए, हमको कयामत ढूंढ रही। شنوګې پتا مینو سلسله بی وفا شوې لکه ډېر دې اور کې سوځم ته چې خوښه په جفا شوې ته چې خوښه په جفا شوې हमारा बात तैयार खन खलत तौमा و یار پالي پال مې وګوره بې شرابي یاد وګوره و یار پالي پال مې وګوره بې شرابي हर चा सर खाने मोहब्बत कवे, हर चा सर खाने मोहब्बत कवे, मातस्तर की बंदी की नफरत कवे, मातस्तर की बंदी की नफरत कवे, हर चा सर खाने। शोबे परवाची शराब तभी परवास के लगी हम शराब में बदश्त कर बलास के लगी शराब में बदश्त कर बलास के लगी तुम शराब तुम शराब तुम शराब हम शराब में बदश्त कर बलास के लगी शराब में बदश्त कर बलास अच्छे माता बाई जी बचा मांग शदाई पता शदाया माया का जीजा बचा अच्छे माता बाई जी बचा मांग शदाई पता शदाया माया का जीजा बचा अपने वतन की लौटना तेरा सेवड़ी रवे हर नजर करार पूरी पूरी जीवर पूरंबा हर नजर करार पूरी जीवर पूरंबा माता चिनिकार पूरी पूरी जीवर पूरंबा माता चिनिकार पूरी पूरी जीवर पूरंबा हर नजर करार पूरी जाना नग जाना दे चितूर जिहान जाना नग जाना दे चितूर जिहान जमीन दबाड़ी
نور صبر او حوصله نشته باید یو اقدام وکړو زویا لږ صبر نه کار واخله د حوصلې نه کار واخله حوصله دا نور د حوصلې ځای نه ده پاتې السلام علیکم وعلیکم سلام ناظره په خیر خیر سي مشر باداره ناظره یو خبره درته کوم دا پریکړه خو ستا په مخ کې شوه ته په دې کې څه ویل غواړې مشر باداره ما یې تاسو نمک خوړلی دی زه نمک حرامه نه یم که څوک ما نه پوښتنه وکړي زه یم چې 18 کاله مخکې دا خبره زما په مخ کې شوې ده خیر دی مشر باداره کشر بادار په هغه ساعت کې په غوسه و ښه ناظره ته اوس تللی شې دواړه سترګو مشر باداره ناظره رښتیا ته چېرته روان یې مشر باداره ښار ته ځم چې د کشر بادار لپاره لږ څه د اعصابو دوایي راوړم د اعصابو دوایي دا تکلیف ورته د کومه راسه پیدا شوی خو خیر ته څه وخت راځې کشر باداره سهار وختي له خیره سره د ښاره راځم اوس لاړم د خدای په امان حبیبه زویه سهار وختي د کلي سپین راټول کړه چې کاکا ته د جرګه ولاړ شو دا له دې جرګې او جرګه بازۍ نه څه نه جوړېږي تره او د تره زامن مې بېلارې شوي دي هغه دې نه دي اورېدلي چې کاکا خوله په څوک سمېږي کمکله ته د خپل پلار په مخ کې دا خبره کوې چې په خپل تره باندې ګزار کوم دا تره انداسې وي ګوره دادا د یو پښتون لپاره داسې خبر کول مناسبه نه وه زویه د ناظر د خولې څخه مې وانه اورېدل چې د اعصابو تکلیف ورته پیدا شوی دادا خیر دا ستا خبره به مومون دا جرګه به مور ولید وکاکړه ودرېږه ښه شو چې په مخه راغلې خبره دا دی چې مو ته په اجل ځان اجینۍ ته رسوو لکه چې کار تمام شو کار تمام ونیسه بیا ځانه دادا دا سپین ږیرو هم ناوخته کړه او د کاکا د کور مخکې مې بیروبار هم ډېر زیات دی دا څه خبره ده زویه په 5 منټه نور ورته ګورو نو بیا به انتظام کړو ته ورته السلام علیکم بادارانو السلام علیکم بادارانو خیر سي ناظره موږ د کلي سپین ږیرو دلته ناست یو هغوی لږ ناوخته کړه چې د تره په کور هم نظر ولګېد د تره د کور مخکې مې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده خدای د خیر پېښ کړي خیرات خو به وي باداره تره د ډېر خراب کار وکړه خپل د لور واده یې په ښار کې د بل چا سره یې ومنه خو ډېر خراب کار یې وکړه ما درته نه ویلې دادا چې کږې خولې په څوک سمېږي په څوک خو ته راته غوسه شوې ته زه به اوس ستا د ورور د کور نه د کربلا دښته جوړوم د کربلا دښته کوچنی باداره ودرېږه لږ د حوصلې نه کار واخله ما ته د حوصلې څه پاتې دي او د وران نه به څه وران شي حشمته لالا لور مې بې سره وه زم در سره ځم زامنو ودرېږئ دا د منډې خبرې نه دي بادارانو د جلې نه کار مه اخلئ چې خرابېږئ داسې کار ورسره وکړئ چې د دنیا هېڅ خسر د خپل د زوم سره ونه کړي زه نمک حرامه نه یم ستاسو نمک مې خوړلی دی غوږونه وړاندې کړئ چې زه تاسو پوه کړم او زه درنه لاړم د خدای په امان نور کار خپل دی یا به خپل ځان وشنو یا به خپله یا خوندي کوو زامنو د ناظر خبره ومنئ حنیفه زویه حشمته روکه حشمته
رضوان منور او سره د ملګرو ستړي مشي په خیر راغلی په خیر راغلی وره راځي چې مېلمانه ټول ستاسو د اواز ټکي دي مهرباني وکړئ خدای مرګ کله راوله راځئ مهرباني وکړئ السلام علیکم ملګرو السلام علیکم خان کاکا السلام علیکم خان صاحب د ستاسو د دې نورو مېلمنو په اجازه باندې اجازه ده اجازې دې اجازې ویې غږوئ وز د بلتانه پتیغ دلونه غوسیولی وز د بلتانه پتیغ دزونه غوسیولی وز د بلتانه پتیغ دزونه غوسیولی وز د بلتانه پتیغ دزونه غوسیولی هیروسته یا فکر راتن رات لمړې ولی هیروسته یا فکر راتن رات لمړې ولی وز د بلتانه پتیغ دزونه غوسیولی 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 وران د محبت پکې مانا غساسلو وران د محبت پکې مانا غساسلو زکه چې ښکاره زما دی دنیا تراسلو زکه چې ښکاره زما دی دنیا تراسلو کد د نفرت زه کراتا زړګې ولې 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 هیروسته یا فکر رات نه رات لمړې ولې هیروسته یا فکر رات نه رات لمړې ولې سا ساری سا سا ساری سا ما گا ریسا ما گا ریسا ما گا ریسا وست بلتانه پتیغ بزلونه غوسیولی 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 تا وکړه لما سره تا سره زس وکړم تا وکړه لما سره تا سره زس وکړم بد وکړ ډیر فکره بد وکړم که ښه وکړم بد وکړم که ښه وکړم خپل د تانا ډوکې دې کرانا پردې ولې 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 هیروسته یا فکر راتن رات لمړې ولې هیروسته یا فکر راتن رات لمړې ولې په مغزما زیدو خوشمار نشتا وګورا په مغزما
زیده او خوشمار نشتا زړه مې شو سلګۍ سلګۍ ځکه مې قرار نشتا ځکه مې قرار نشتا خلکې مې خندا خندا ویر باندې بدلې ولې 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 اے رستیا فکر را تن رات لمړې ولې اے رستیا فکر را تن رات لمړې ولې سا سا رے سا 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 رے سا ما گا رے سا ما گا رے سا ما گا رے سا وز د بلتان پتیغ دزلنا غوسه ولې وز د بلتان پتیغ دزلنا غوسه ولې وز د بلتان پتیغ دزلنا غوسه ختم کې یو يم ژوندی پرې نه دی لاړ شئ او د دواړو مړي راته راوړئ چې له تاسو یو به هم ژوندی پرې نه دم
پلاره پلاره حنیفه بچه حنیفه حنیفه ځه حنیفه دا چا بچه دا چا का सब
دې خطا کې راځه شم خانه ته وېسو څه دې وکړو اور مې له خیره سره بل کړ دا یو خوا ته کنټرول کړه او هغوی خپل منځ کې یو بل سره خوري او زه لاړم چې سیل یې وکړو
حشمت کور دې کوم ځای دی؟ کور دې کوم ځای دی؟ در منځ فاصلې نه وې راوړې چې زړګي ته رانږدې نه وې رام چې تر منځ فاصلې نه وې
چې څه خبره ده زه باید هم لاړ شم. دا ټول ضرارت او منافقت ستا و. زما ټول کور او زندگی دې تباه کړ. دا د دې د خاطره چې دا هر څه تا ته پاتې شه دا ارمان به دې په ژوند هم پوره نه شي. ارمان به دې په ژوند هم پوره نه شي. بې غیرته بې غیرته اوس دې به دې داسې دې به دې مړ کړمه چې سپي تر پورې وخاندي. ژوند د خطر ده او د دې په خاطر چې هغه ژوندي پاتې شي
ما ډېر زیات وبخه ما وبخه کاکا جانه او بخه کاکا ما ته بله لاره پاتې